السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نور کله به تاسو خپل تصویران په کمپیوټر کې جوړول، په کمپیوټر کې تاسو په فوټوشاپ کې خپل تصویران جوړول، اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې هغه فوټوشاپ په موبایل کې خلاص کړئ او په موبایل کې خپل تصویران خاص د فوټوشاپ په رقم جوړ کړئ. دوستانو دغه تصویران تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دا غږ مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګیټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل تصویران جوړ کړئ نو د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. او که تاسو هر براوزر خلاصوئ نو تاسو هغه براوزر خلاص کړئ او دلته به دوستانو تاسو سرچ بار ته راسئ. کله چې موږ دوستانو تاسو سرچ بار ته راسئ دلته به تاسو ولیکئ beautifultrending.com. ګوره دوستانو زه beautifultrending.com لیکم. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ولیکئ دغه رقم بیا تاسو سلش ووایئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو سلش ووایئ دلته به تاسو ایډیټ فوټو ولیکئ. نو ګوره دوستانو زه ایډیټ فوټو لیکم. نو ګوره دوستانو دلته به تاسو راسئ beautifultrending.com/edit photo. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ولیکئ دلته به تاسو د ګو په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو د ګو په بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو ویب سایټ خلاص شي. په دغه ویب سایټ کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل تصویران ایډیټ کړئ او خپل تصویران جوړ کړئ. نو ګوره دوستانو تاسو به لاندې ولاړ شئ. کله چې دوستانو تاسو لاندې ولاړ شئ دلته تاسو خپل تصویران جوړولی شئ. نو ګوره دوستانو اوس به دلته تاسو راسئ په ایډیټ یور پکچر باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ایډیټ یور پکچر باندې کلیک وکړئ دغه رقم اوس دلته تاسو ته دغه ویب سایټ خلاص شي او دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل تصویران جوړ کړئ. نو ګوره دوستانو ولار به تاسو راسئ فایل ته. په فایل کې به دوستانو تاسو اوپن ووایئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو اوپن ووایئ اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ صرف په تاسو هغه تصویر وروښایاست. نو ګوره دوستانو زه په فایل کې راځم. فایل کې یو تصویر زه ورښیم. کله چې تاسو هغه تصویر وروښایاست تاسو ته هغه تصویر خلاص شي. نو زه په ګیلري باندې کلیک کوم. کله چې دوستانو تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو هر تصویر جوړوئ دوستانو صرف په تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه دغه تصویر جوړوم. نو ګوره دوستانو ما په تصویر باندې کلیک وکړئ دغه رقم لوډینګ روان ده هغه تصویر به دلته تاسو ته خلاص شي. که څنګه ګوره دوستانو دغه تصویر تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ دغه رقم ګوره دوستانو دا فایل منیو شوه. کله په کمپیوټر کې چې د فایل منیو راکړله په فوټوشاپ کې دا دلته فایل منیو شوله. دغه رقم دا ایډیټ منیو شوه. دا ایمیج شو. په ایمیج کې دغه رقم ایډجسټمنټ شو اټو کلر شو سایز کنورټر شو دغه رقم سایز روټیټر شو دغه ټول دلته دی تاسو ته درکوي. دغه رقم لیر شو دوستانو دغه رقم سلیکټ شو او فلټر شو. ګوره دوستانو په فلټر کې تاسو کولی شئ په خپل تصویران باندې فلټرات ولګوئ. هغه که 3D فلټر وي دغه رقم که بلر فلټر وي یا بل فلټر وي هغه ټول دلته تاسو لګولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو دا سلیکټ ټول شولو او دغه رقم دا ریکټنګل شولو. دغه رقم په دې کې تاسو ګول سلیکټینګ کولی شئ. دغه رقم څلور کونجه سلیکټینګ کولی شئ. دا کراپ اپشنان شو یعنې هغه اپشنان کوم چې په فوټوشاپ کې ولو هغه ټول اوس تاسو ته په موبایل کې هم ملاویږي. نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل تصویران په موبایل کې د اډاب فوټوشاپ په رقم جوړ کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به صرف تاسو دغه ویب سایټ ته راسئ او لاندې به تاسو راسئ ایډیټ پکچر به ووایئ او دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل تصویران هر رقم ته جوړ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ که مې ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.